ملګری دا سوال کړی دی زموږ یو ملګری دی او د هغه دفتر دی او هغه په دفتر کې د خپل نیکه تصویر لګولی دی، دا جایز دی یا نه؟ زما محترمه دغه شان تصویران لګول او د تعظیم په ځای کې لګول د خپلو مشرانو سپینګیرو دا مطلقاً ناروا دی او ناجایز. یو حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه کور ته لایق نه داخليږي کم کور کې چې سپی موجود وي بغیر د ضرورت او یا هغه کې تصویر موجود وي او خاصا داسې تصویر چې د هغې تعظیم کېږي او هغه فریم کې بند شوي او بره لګېدلی وي، که هغه د عالم تصویر وي، که هغه د بابا تصویر وي، که د مشر تصویر وي، دا ډېره د خطرې خبره ده. هر انسان سره الله تعالی څه ملائک مقرر کړي دي او بعضې ملائک داسې دي چې هغه د انسان سره هر وخت کې وي او بعضې داسې وي چې هغه د حفاظت دپاره د سره موجود وي. بیا دغه د حفاظت او د رحمت ملائک چې د سره نه وي نو د دپاره د نقصان باعث دی او د کور ته نه راځي، دا بیا د نقصان باعث دی. ځکه دا ملائک د انسان او د انسان د بچو حفاظت کوي د جناتو نه، د شیاطینو نه او د مختلفو مصائب او پریشانونو. بل امام بخاری دا حدیث هم را نقل کړی، عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها به فرمایله نبی اسلام په خپل کور کې داسې شی نه پرېښوده چې په هغې باندې به تصویر و بلکې هغه به یې ماتاوه. امام بخاری او امام مسلم بل حدیث راخیستی دی، عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د ټول نه سخت عذاب به د قیامت په ورځ باندې د دغه شان خلکو وي څوک چې تصویران جوړوي، د تصویرانو تعظیم کوي او تصویران بره په دیوالونو باندې لګوي. نو دې کې ډېر زیات وعیدات دي، ډېر نقصانات دي. د ټول نه اول خبره خدا ده چې ستا کور ته به ستا دفتر ته به رحمت ملائک نه داخلي. او یو ځل نبی پاک علیه السلام د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها حجرې مبارکې او کور ته داخل نشو، د فاطمې رضی الله تعالی عنها کور ته داخل نشو، د دې وجه نه چې هلته یو کپړه وه او هغه کپړې باندې تصویر و. د هغې زمانې به څه تصویر و، دومره صفایي سره به نه و. دې وخت کې چې کوم فوټوګرافي ده دا خو ډېر صفایي سره تصویري، لہذا داسې تصویران کور کې ساتل یا لګول دا به جایز نه وي. که یو سړی ته ډېر معظم دی، ډېر قدردان دی، هغه ته دعا کوه، د هغه په نوم باندې جومات جوړ کا، صدقه ورکا، لیکن د شریعت نه خلاف عمل مه کوه. دا د یهودو او نصوارو د مشرکانو سره مشابهت دی. مشرکان دغه شان تعظیم کوي. په امت کې چې شرک راغلی دی د نوح علیه السلام د قوم نه راغلی دی او هغه دغه شان مشرانو چې مړه شوله شیطانو ته تصویران جوړ کړل او هغې وخت کې تعظیم کو، بعد کې د هغې عبادت شروع شو. نو دا اگر چې موږ ته عبادت خو نه کوو، نم اراده د عبادت شته او الله تعالی دې نه موږ وساتي، بیا هم د مشرکانو سره یو قسم مشابهت دی. ځکه په دین اسلام کې د تصویر سازۍ نه سخته منع راغلې. بل د نبی پاک علیه السلام عادت مبارک دا چې هر قسم تصویر به نه برداشت کاوه، هغه به یې ماتاوه، هغه به یې ختماوه. او بل هغه حدیث کې تذکره وشوه د قیامت په ورځ به د سخت عذاب حقدار ته. په حدیث قدسي کې راځي تصویر جوړونکي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولو لوی ظالم دقه دی. او یو حدیث کې راځي نبی پاک بدترین خلق هغه چاته ویلي دی څوک چې تصویر جوړوي. لہذا نبی مهربان صلی الله علیه وسلم نه زموږ غټ تمه ده، غټ امید دی او هغه د شفاعت او د شفارس دی. زما او ستا ګناهونه ډېر دي، نبی مهربان صلی الله علیه وسلم به زما او ستا شفاعت او شفارس کوي او دا به هله کېږي چې د نبی پاک هره طریقه سنې سره یوځای کړو، د نبی پاک هره طریقه ومنو او د نبی پاک یوه طریقه هم پرېنږدو. د نبی پاک چې څه خوښ وو هغه خوښ کړو او چې کمې بدې شو منع یې کړې ده هغې نه منع شو او هغې نه ځان وساتو، دنیا او آخرت به هم ښایسته. لہذا تصویر تا ولګاو یا دې ونه لګاو هېڅ فایده نشته، لیکن ډېر زیات نقصانات دي په دې کې. د دې نه اجتناب پکار دی، د هر قسم تصویر نه ځان ساتل پکار دي او خصوصا د هغه تصویر نه چې هغه مجسمه وي او هغه تصویر چې هغه یو فریم کې وي او بهر په دیوال باندې په دفتر کې تعظیما کېښودلی شي، دا ډېر سخت منع دي. بل عام د موبایل تصویر دی، د دې نه اجتناب افضل او بهتر دی. غټه ګناه هغه ده چې د هغې تعظیم کېږي او تعظیم هغه دی چې ته د موبایل په سکرین باندې پرېږدي، تعظیم هغه دی چې ته په خپل کور کې دفتر کې ولګي او تعظیم هغه دی چې هغې نه ته یو مجسمه جوړه کړي، یو چوک کې ولګي. د دې نه په حدیثو کې منع راغلی ده. لہذا نن زموږ په کورونو کې خیرونه نشته، برکتونه نشته، پریشانۍ نه دي، غمونه دي. د هغې یو سبب دا دی، یو وجه دا ده چې مونږ په خپلو کورونو کې تصویران ساتو. خصوصا زمونږ کورونو ته داسې خوراکونه راځي چې هغې بوتل باندې تصویر وي، تیل او شیمپو راځي هغې باندې تصویر وي، نور اخبارات راځي هغې باندې تصویر وي. خپل کور د تصویرونو نه پاک کا، انشاءالله الله تعالی به د غمونو او پریشانونو وساتي. دغې وجه علما فرمایي هغه خلک چې هغوی کور کې تصویر نه پرېږدي نو هغوی باندې جنات
اثر نشي کولی، هغوی باندې جادو اثر نشي کولی، هغوی اکثره بد نظری کې نه راځي، ځکه دا یو تقوا ده، متقیانو حفاظت الله تعالی کوي. لہذا پریشانونو نه بچي، محفوظ بشي، دین ځان وساته، او دا عمل نه نبی پاک علیه السلام ډېره په سختۍ سره منع کړی ده. ان شاء الله کوشش به دا کوو